شهاب الدین آلوسی تفسیر روح المانی کی طالبان وی عمل صالح څه ده چې یو سړی عمل صالح وکي وی دې سره دا لازم نه ده چې دا عمل صالح به قبولم وي پوه سړی یو چا چې عمل صالح وکړ له عمل صالح سره وی دا لازم نه ده چې دا عمل صالح به قبولم وي ځکه سلیمان علیه السلام وی وان اعمل صالحا ترضاه عمل صالح وکم خود داسې عمل صالح چې تی قبول کی یعنی ګوره طالبانو ډیر کرته به یو سړی عمل صالح وکي خدا سره لازم نه ده چې الله به قبلوي دا قبلولی طالبانو د الله پاک رحم ده نشولی پو یو سړی د که عمل وکړو دا به خامخا طالبانو قبول وي نه دا قبلولی د الله په مرحمت او د الله په مهربانۍ کیږي یعنی د دې سره لازم قبولوالی نه ده لکه دلته وی ان اعمل صالحا چې زه وکم عمل صالح نو عمل صالح خو زه چې د الله خوښ ده قبول د الله ته که نه ترداه چې ته به بیا قبلوي داسې نه چې عمل صالح وکم تی قبول نه کې نو عمل صالح سره قبولوالی دا لازم نه ده حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام چې بیت الله جوړه کړه الته دعا کوي طالبانو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا طالبانو بیت الله جوړول عمل صالح کنا بیا وایي چې د موږ دعا د موږ دغه عمل قبول کې نو طالبانو د دین روح المانی استدلال کوي چې له عمل صالح سره قبولوالی لازم نه ده دغه یعنی تاسې طالبانو که نیک اعمال وکړل مه وایئ چې موږ به زتی قبول ده نه د قبولوالی مستقله دعا کوي او بل دا د عمل صالح سره جنت هم لازم نه ده د عمل صالح دا علت د جنت لپاره نه ده ډیر کرته به عمل صالح وي سړی به جنت ته الله پاک نه نباسي د دې دعا وکړه چې ای الله منګه د عمل صالح خو وکړه د عمل صالح منګ ته سبب د جنت وګرځوي دا مو سره لازم نه ده دغه خبر روح المانی کړي مفتی شفیع عثمانی بیا په احکام القرآن کې هم کړی ده